د اوبې ولسوالۍ د سمون مدني ټولنې غړو د خلکو امنیتي ځواکونو په مرسته 2000 ماسکونه، لاسکشو او ضد عفوني کوونکو توکو بستي د بېځایه سویو کورنیو سره مرسته وکړه. د دې پروګرام په لار اچونکي وایي د دې کار موخه د کرونا وایروس ناروغۍ سره مبارزه او د خلکو امنیتي ځواکونو ترمنځ د یووالي راوستل دي. نور حال په راپور کې. په هرات ولایت کې د کرونا وایروس کووید-19 ډوله ناروغۍ خپرېدو سره د ټولنې مختلفه قشرونه د مخنیوي او ورسره د مبارزې په خاطر راپاڅېدلي دي. د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ د ښاري سمون کمیسیون غړو د اوبې ولسوالۍ د خلکو او امنیتي ځواکونو په مرسته د کووید-19 وایروس سره د مبارزې او خپرېدو مخنیوي په خاطر 2000 بستې چې پکښې ماسکونه، لاسکشي، صابونونه، ضد عفوني کوونکي مواد او الکل پت شامل ول د بېځایه سوو کسانو سره مرسته وکړه. مردم ولسوالی اوبی در مبلغ 75 هزار افغانی اینا پول جمع آوری کردیم. هر شخص به اندازه توان خود دادن و ما به مقدار 2000 دانه ماکس و دستکش و مواد ضد عفونی و صابون و الکل پت اینا رو گرفتیم، بسته‌های سعید تنظیم کردیم به خاطر تمام مردم افغانستان از مسلمان، به خصوص مردم هرات که در قدم نخست مریضی قرار دارند. ما می‌خوایم که اینا رو توزیع کنیم. د دې پروګرام په لار اچونکي وایي موخه د کرونا وایروس لا خپرېدو څخه مخنیوي او د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د یووالي راوستل دي. رحم الدین سرورزی د نورو کسانو چې مالی وړتیا لري هم غواړي چې د دې ناروغۍ مخنیوي په خاطر مرسته وکړي. این برنامه امروز ما میتونن دو پیام برسونه. یکی اینه که اتحاد و وحدت بین مردم وجود بیه و دیگه ای که میخوایم ما فرهنگ سازی بکنیم. در حقیقت مبلغ 70-80 افغانی در سطح یک ولسوالی یک نهاد پول اندکه و به 70 یا 80 افغانی میتونن یک کیت صحیح ما امروز آماده کردیم به اساس قرار دادیم و این ما از تجار ملی از دیگر نهادها میخواهیم که همین فرهنگ و الگوبرداری کنه و همین ادامه بده که ما مبارزه جدی کرده باشیم در مقابل کرونا. په همدې حال کې د دې توکو څخه برخمن شوي کسان وایي دوی د مالي ستونزو له کبله نشي کولی ځان ته اړین روغتیایي توکي رانیسي. نو په خبره یې داسې مرستې کولی شي دوی د کرونا وایروس څخه تر یو بریده وژغوري. از شهروندان خواهش میکنیم که هر کس داره با برادرای مستضعف بیچاره خود کمک کنه که همزی مرض خدا نگاه داره. خوشحال هستم که به همین مهاجرین که کمک شما دادید تا طرف شما کمک شده به ما خوشحال به خاطر همین چیز کامل دیگه کس خونه دیگه بدون شما که کمک بکنیم خوبه که د مریضی دیگه نجات بدی به خاطر همین. هرات ولایت چې د ایران هیواد سره ګډه پوله لري پکښې 10 د کووید-19 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او روغتیایي شنونکي په نږدې راتلونکي کې په هرات کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو زیاتوالی اټکل کوي.